زه نو نور صبر نه لرم، نشم خونه خلک دې مه باسه. تر څه وخته مې غږونه باسم؟ دا خلک به څه وایي؟ خلک دې هر څه وایي، تر کله نو؟ چوپتیا د چوپتیا ماتو خپرونې درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او سلامت اوسئ. ګرانو اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې بچه‌بازي یو شومه او بده پدیده د قانون خلاف او د اسلام سپیڅلي دین له نظره یو حرام او ناروا عمل دی. چوپتیا ماتو خپرونه په دې موخه آماده او خپریږي ترڅو ټولو هیوادوالو ته د بچه‌بازي ضد اړین معلومات ورکړي او خلک دې ته وهڅوي چې پر ضد مبارزه وکړي ترڅو دا تشویق رامنځته شي چې د دغه بد عمل په وړاندې غږ اوچت کړي. د دې خپرونې داسې موضوعاتو ته ځانګړي شوي دي چې پلرونه او میندې خپل اولادونه د بچه‌بازۍ له سیوري خوندي او په غوره توګه د هغوی روزنې ته پاملرنه وکړي. د دیني عالمانو، قانونپوهانو، ټولنپوهانو، ښوونیزو او روزنیزو کارپوهانو نه به هم په خپرونه کې اورو چې څنګه کولی شو خپل ماشومان نوي ځوانان د بچه‌بازۍ له دغه بد عمل لري او خوندي وساتو. خو پوښتنه دا ده چې ماشومان او ځوانان څنګه په دغه لومه کې راګیر کیږي، ولې دې لارې ته رابلل کیږي او د خلاصون چاره یې څه ده؟ د دغې ځوابونو پیدا کولو لپاره په مهربانۍ سره د چوپتیا ماتو خپرونې سره اوسئ. د دې ونې په خپرونه کې به د بچه‌بازۍ په مبارزه کې د خلکو د مرستې په اړه بحث ولرو. د چوپتیا ماتو خپرونې درنو اوریدونکو، خپرونه کې په استودیو کې میلمه لرو. د خپرونې د موضوع په ارتباط په له دوی سره بحث ولرو. د خپرونې میلمه مو استاد جاوید مهمند دی. مهمند صاحب سلام، ستړي مشي. اکبري صاحب سلامونه تاسو ته او د خپرونې اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه، ډیره مننه مهمند صاحب. راځو د خپرونې د موضوع په ارتباط باندې به بحث شروع کوو چې کله چې یو ماشوم باندې جنسي تیری کیږي یا جنسي تیری سره مخامخ کیږي، د هغه کورنۍ او خلک خپل قرباني کس یا رټي یا ملامت ګڼي. ستاسو په نظر دلته اصلي ګناهګار او مجرم قرباني کس دی او که مقابل لوری؟ البته باید وایو چې څوک چې مثلا جرم تر سره کوي پرته له شکه چې قانون کې جرم خو فردي ده، همدغه کس چې جرم کړی ده دا مسؤل ده او د قانون پر وړاندې ځواب ورکوونکی ده او هغه کوم مجازات چې قوانین ورته ټاکلي د افغانستان هغه به پې تطبیقیږي. خو په ډیری اوقاتو کې پرته له دې چې کورنۍ د دغه عدالت خواهی د عدالت غوښتنې غږ پورته کړي او دا ماشوم ته ووایي چې ته هېڅ ګرم نه یې پکې، هغه کس چې په تا باندې تجاوز شوی ده دغه کس له خوا نه هغه مجرم ده، هغه قضایي عدلي ارګانو ته سپارل کیږي، پولیس ته خبر ورکول کیږي. هغه کس چې مجنی ده یا په جرم تر سره شوی هغه ملامت ګڼي، ګرم ګڼي. حتی په کورنۍ کې هغه رواني تکلیف سره مخامخ کیږي، حتی د باندې له کور نه ملګري چې دي، ګاونډیان چې دي، حتی دته په ډیر سپک نظر ګوري. هغه لپاره وایي چې په لومړی سر کې چې لکه څنګه چې تاسو سوال مطرح کړ، هغه کس چې مجرم ده هغه باید مایل جرم فردي ده هغه باید مجازات شي. ځکه دا خو یو بل مسله ده چې دا ماشوم ده او ماشوم هغه څه نسي توپیر کولی د ښو د بدو تر هغه پورې چې ځکه قانون هم ورته هغه حد و حدود ټاکلي دي. د همدې لپاره د عقلانیت له لحاظ هم ماشوم ضعیفه ده، یعنی تفکیک د دې نشي کولی. ما لکه څنګه چې مخکې پرې بحث وکړ، په کلو باندو کې دغه مسله ډیره ګرمه ده ځکه هلته حتی ناموسي وژنې تر سره کیږي، یعنی پرته له دې چې دوی هغه د حل لارې چارې ورته وسنجول سي، دغه کس چې قرباني شوی ده دا رټي حتی تر دې اندازه چې هغه وژل کیږي. دا موږ او تاسو بیلګې په افغانستان کې لیدلې دي. همدې لپاره وایي چې موږ په دې کې کورنۍ قومي مشران دغه د رول لوبوي. هغه کس چې مجرم ده هغه باید عدلي او قضایي ارګانو ته وسپارل شي ترڅو نور هم ترې درس واخلي او دغه کړنې په وار سره بیا هم تکرار نشي. ډیر مننه. ډیر ښه ټکي ته تاسو مومن صاحب اشاره وکړه. ځینې کورنۍ دا واقعا شرم ګڼي. راځو په دې به بحث کوو چې کله چې جنسي تیری کیږي نو د هغه په وړاندې د عدالت غوښتل دا شرم دی او که نه؟ موږ باید یو څه ووایو چې زموږ او تاسو ټولنه د افغانستان ټولنه لکه څنګه چې سنتي او مذهبي ټولنه ده او په عین حال کې دغه سنتونو ته ډیره توجه کیږي، پاملرنه کیږي. په دې مسله کې به موږ ډیر کورنۍ هم ګرم ونه بلو
ځکه موږ او تاسو څو دلایل ورته لرو. یو خدا ده چې موږ او تاسو هغه عامه پوهاوی چې باید تر سره شي هغه هم نه ده تر سره کړی. که تر سره شوی هم دی د ولایتو په ښارونو کې سوی، په کلو بانډو کې نه ده سوی. کورنۍ په دې نه پوهېږي. که موږ چېرته دغه غږ اوچتوو، د عدالت غږ اوچتوو، د موږ تر شا ملاتړي کسان څوک دي؟ آیا امنیتي ارګانونه دي؟ آیا قومي بنسټونه چې دلته دي آیا دوی د موږ ملاتړ کوي که نه کوي؟ چې دا عامه پوهاوی کورنیو ته تر دې دمه نه ده شوی، ځکه شرم ګڼي. او بل دغه جنسي زورونې که تاسو وګورئ، که په ماشومانو سوي، که په ښځو سوي، حتی په رسنیو کې تاسو ولیده چې خپله د کورنۍ د غړو لخوا نه تر سره شوي. مثلا ترې ده، مامای ده، حتی چې دا د بیخي د شرم وړ خبره هم ده، حتی د پلار لخوا نه تاسو ولیده چې جنسي تیری په خپل لور باندې تر سره شوی ده. په دغه مسایلو کې هیڅ کله وخت یو کورنۍ نه غواړي چې بیا د هغه تره یا د هغه زوی یا د هغه ماما په خپله په ټولنه کې منفوره څېره راوځي. حالا دا چې قوانین ورته اجازه ورکړي، زموږ اسلام ورته اجازه ورکړې ده چې د عدالت غوښتنې غږ پورته شي. بیا تاسو چې سوال وکړئ مثلا د ماشومانو په زورونه کې، لومړی خو دا ورګرځي کورنیو ته ډېری اوقات چې دغه شاقه کارونه، درانه کارونه چې په ماشومانو کېږي، مثلا دوی هغه زده کړو نه چې محرومه کېږي، دا ټول زورونه ده. دغه لومړنی مسؤل کورنۍ ده. البته د کورنۍ په راس کې بیا دولتونه دي د موږ او تاسو. تاسو وګورئ مثلا دا په ښارونو کې دا شاقه کارونه چې په ماشومانو تر سره کېږي، دوی له تحصیل نه، زده کړو نه، هر څه نه لرې پاتې. په بازار کې تاسو وګورئ مختلفه عملونه دوی زده کوي، ځکه دا ماشوم ده هر څه کاپي کوي. هغه لپاره دوی کله چې ستر شي بیا همدغه ده چې ټولنې ته دوی سرخوږی جوړوي، یعنی نور ماشومان بیا دوی زوروي. یعنی یو له بل سره زنجیر غوندې تړاو لري چې کورنۍ مسؤل دي، دولتونه مسؤل دي چې کورنۍ دغه زمینه مساعد کړي. یو له هغه نه مایل عامه پوهاوی کې دا وشي چې هیڅ کله وخت که تاسو د عدالت غږ پورته کوئ، نه تاسو په ټولنه کې راټول کېږئ، نه دا د شرم خبره ده، بلکې دوی ته روحیه دا ورکړي چې تاسو ډېر یو ښه کار کړی ده، ځکه تاسو نه نورې کورنۍ هم تجربه اخلي، هغوی هم د خپل غږ پورته کوي. خو متاسفانه بدبختانه چې ووایم زمونږ په ټولنه کې تر دې دمه اصلا کورنۍ د خپل غږ نه پورته کوي، د دې لپاره چې که موږ غږ پورته کړو په قوم کې، په ټولنه کې، موږ به منفوره شو او هېڅوک حتی دې کې واقعیت د وګړي او د ټولنه ګاونډیان هم ګرم دي، د دوی خپلوان. مثلا ځینې اوقات کې تاسو وګورئ رسنیو کې چې چا غږ پورته کړی ده، هغوی سره حتی رفت آمد نه کېږي هغې کورنۍ سره، وایي دا کورنۍ چې ده دا یو منفوره څېره کورنۍ ده، د دوی مثلا بېلارې د موږ اولادونه هم بېلارې کېږي. ده دا مسله ډېر تاثیرات لري بیا په هغې کورنۍ باندې، او بیا نورې کورنۍ هېڅ کله وخت دا جرأت نشي کولی چې د خپل غږ پورته کړي. نو په اخره کې ویلی شم چې هېڅ د شرم خبره نه ده په ټولنه کې. که چېرته دا کار تر سره کېږي، هرومرو د کورنۍ باید غږ پورته کړي. که چېرته مثلا دا ماشوم دوی نشي ویلی پلار مور ته، ورونه یې، تره یې دا غږ پورته کړي، ګاونډیان یې کولی شي، قومي مشران کولی شي، په مختلفو انواعو باندې، په مختلفو ډولونو باندې غږ پورته کولی شي. البته د ماشومانو زورونه، جنسي زورونې دا په ټوله نړۍ کې شته ده، یوازې یعنې افغانستان کې نشته. امریکا چې یو پرمختللی هېواد ده، تاسو وګورئ چې 2014 کال کې کومه څېړنه سوې، په زرګونو کسانو باندې جنسي تیری سوی ده. خو هلته قانوني مراجع شته، هلته عامه پوهاوی شته، کورنۍ د خپل هغه غږ پورته کولی شي. یعنې دا یوازې نه ده چې په افغانستان کې وي، خو په افغانستان کې یو شی دا ده چې بېسوادي کچه ډېره لوړه ده. مثلا اسلام نه خبر نه دي. سید جمال الدین افغان ویل چې ما اسلام په شرق کې پیدا کړ، مسلمان مې په غرب کې پیدا کړ. یعنی دا په دې معنی چې دلته اسلام شته، خو هغه اصیل مسلمان چې په اسلامي اصولو باندې خبر یې هغوی نه پوهېږي. که چېرته دوی ملا امامان مساجدو کې ټول کې ورته عامه پوهاوی تر سره شي، زه په دې مطمئنه یم چې ډېر سلنه دا مسایل کمیږي او زموږ یو مرفع او مترقي او له دغه دودونو نه پاکه ټولنه به راځو. په وروستي کې بیا که چېرته لنډ ووایي ځینې هغه کورنۍ چې د هغوی ماشومان د جنسي تیري قرباني شوي دي، د دې پر ځای چې د عدالت غوښتلو لپاره خپل غږ اوچت کړي، دوی برعکس چوپتیا غوره کوي، چوپ پاتې کېږي. ستاسو په نظر د دوی دا کار سم دی او که غلط؟ اصلا موږ او تاسو قوانین کې چوپتیا خپله جرم ده. په یو مسله کې چې ته ګورې دا جرم ده، ناوړه عمل ده، ته چوپتیا اختیاروي، دا په دې معنا ده چې ته خپله هم جرم ته نوره هم لاره پرانیزي. په ډیری مواردو کې که تاسو ولایتو کې وګورئ، په کلو بانډو کې وګورئ، دوی دغه پریکړه کوي چې د عدالت غږ پورته کړي، خپل غږ پورته کړي. خو ګوري چې دغه جنسي تیری یا زورونه چې سوې ده دا یو زورواکی ده، او دا دوی په دې ښه پوهېږي که چېرته موږ غږ پورته کړو، دا زورواکي له خوا نه موږ یا وژل کېږو، یا راټل کېږو، یا نور مسایل ګواښونه ورته کېږي. هغه لپاره دوی چوپتیا اختیاروي. مثلا په رسنیو کې تاسو ښې بېلګې لیدلي چې له ولایاتو نه ډېر لرې کلو بانډونه راځي کابل ته،
په کابل کې د خپل غږ پورته کوي، رسنیو ته ګډون کوي. حتی په ځینې مواردو کې تاسو وګورئ مثلا ځینې رسنیو یو خبر خپور کړی و، مثلا یو نجونه وه چې هغه یو جلۍ وه چې د پلار له خوا نه مثلا جنسي تیری پېښ شوی و او د 2 اولادو څښتنه هم وه. کله چې راځي دلته خپله په مرکه کې وایي، پولیسو ته ورځي، قضایي عدلي بنسټونو ته چې ورځي، د دوی غږ دومره نه اورېدل کېږي. رسنیو ته ځي، په رسنیو کې کله چې غږ پورته کوي دې ته رسیدګي کېږي. یعنی دا په دې معنا تاسو وګورئ هلته شته داسې کسان چې دوی باید غږ پورته کړي، خو په ځینو مواردو کې دوی ګواښونه، همکاري، مرسته د حکومتونو له خوا نه ورسره نه کېږي. بل دا چې ما ویله د شرم خبره، دوی خبره چوپه پرېږدي، ځکه یا د دوی کورنۍ پورې تړاو لري یا د دوی هغه قوم او خپلوان او د دوی سره تړاو لري. د دې لپاره دوی خپل هغه غږ نه اوچتوي، د عدالت غږ. حالا دا چې هغه کس باندې چې جنسي تیری شوی یا زورونه شوی په هغه ماشوم باندې که چیرته د دغه غم ونه خوړل سي، څو لحاظو نه دا ماشوم نور رټل کېږي. یو خو دا د رواني تکلیف سره مخامخ دی، بل دا چې په خپله ټولنې لپاره دا سرخوږی ده، هم د کورنۍ لپاره هم د ټولنې لپاره. بیا دا ماشوم چې کوم اهداف په راتلونکي کې لري او کوم شی چې په ټولنه کې غواړي هغه به یې نسي ترسره کوی. هر مسلې ته چې زړه ښه کړي بیا دغه قضیه، دغه ناوړه دود په مخ کې درېږي. او که چیرته دغه کورنۍ قومي مشران د غم وخوړل شي، دته هغه ډاډګیرنه ورکړي چې تا هېڅ ته ګرام نه وي، موږ مثلا دغه مجرم و دا قانون ته وسپاره او قانون به پې فیصله کوي، نور ته په ټولنه کې حتی په ټولنه کې مثلا داسې پوهاوی وشي چې ګاونډیان یې ورسره، ملګري ورسره له هغه وخت نه ډېر ښه نور هم ورسره رفتار وکړي، چلند وکړي چې ورته ووایي ته قرباني شوی یې، موږ در سره ولاړ یو تر څنګ دی. هغه لپاره موږ کولی شو چې بیا هم په ټولنه کې دغه د عدالت غوښتنې غږ هم ښه اوچت کړو او کورنیو ته جرأت هم ورکولی شو. هغه جرم چې په چا شوی ده مجني علی، هغه هم کولی شي چې د خپل غږ اوچت کړي، هغه هم کولی شي چې په ټولنه کې ژوند وکړي. که داسې نه وي او همداسې چوپ پاتې شي، د دې چوپتیا د دې باعث کېږي چې بیا په ټولنه کې نورې ناخوالې هم ورزیاتېږي. ښاغلی استاد جاوید مهمند، له تاسو نه ډېره مننه چې راغلی خپرونې ته، زموږ او اورېدونکو سره هم خپل معلومات شریک. ډېره مننه له تاسو نه او له اورېدونکو نه ډېره مننه چې له موږ سره ول تر دې دمه. مایندو او پلرونو ته سپارښتنه. ګرانو میندو او پلرونو، ټول پوهیږو چې بچه‌بازي یو بد فرهنګ، ناوړه او د اسلام مبین دین خلاف عمل دی چې زمونږ د هېواد په ځینو ولایتونو کې ترسره کیږي او یو شمېر فاسدو او له دین ناخبره کسانو دغه کار ته مخه کړې چې دا کار یو جاهلانه افتخار ګڼي یا هم یاده کړنه یوه ساتیري او ښه وخت تېرول یادوي. په داسې حال کې چې بچه‌بازي د اسلام له نظره یو ناروا کار دی او هر کس چې دغه کار ترسره کړي د هېواد د جزا قانون له مخې مجرم پیژندل کیږي او په درنو مجازاتو محکومیږي. نو ګرانو میندو او پلرونو، قومي مشرانو او درنو اوریدونکو، کله چې تاسو له ماشومانو د ناوړه ګټې اخیستنې او بچه‌بازۍ نه خبرېږئ، باید زر تر زره امنیتي ادارو ته خبر ورکړئ ترڅو د هېواد قضایه قوه د دا شان کسانو او مجرمانو مجازات کولو او عدالت ته د کش کولو لپاره موقع ترلاسه کړي. د چوپتیا ماتو خپرونې مینوالو، لکه څنګه مو چې واوریدل، زموږ د دې ونې خپرونه د بچه‌بازۍ په مبارزه کې د خلکو د مرستې په اړه وه. د دې ونې په خپرونه کې مو له ملتیا نړۍ مننه کوو. تر بیا مو په لوی الله سپارو.